د شاه ټلویزیون قدرمندو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. ملګري ملتونه د سویلي کوریا په مشرۍ راتلونکي میاشت افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. سویلي کوریا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روانې میاشتې مشري پر غاړه لري، وايي امنیت شورا به د روانې سپټمبر پر 14 د افغانستان په تړاو غونډه وکړي. ملګرو ملتونو کې د یاد هیواد استازي سان جین کیم زیاته کړې چې په دغه غونډه کې به د افغان ښځو پر دوامداره ملاتړ او د افغانستان پرمختګ کې د هغوی پر اړین رول ټینګار وشي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې د افغانستان په تړاو د امنیت شورا په غونډه کې به د یونما مشره د افغانستان په تړاو خپل 3 میاشتنی راپور هم وړاندې کړي. مولوي عبدالکبیر د کډوالۍ انګیزې ختمولو لپاره د ستراتیژۍ له جوړولو خبر ورکړی. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د یونما له مشرې روزا اوتنبایووا سره د مخخي لیدنه وکړه. په دې کتنه کې د یونما مشرې له زلزله ځپلو سره خواخوږي کړې او زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه له اړمنو افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دغه راز د یونما مشرې له افغانانو سره پر بشري مرستو ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو 15 ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلي او د حالت له ارزولو وروسته به مرستې پیل کړي. همداراز دې کتنه کې مولوي عبدالکبیر ویلي چې د کډوالو وزارت د کډوالۍ انګیزې ختمولو لپاره ستراتیژي جوړه کړې او له تخنیکي ارزونې وروسته به بشپړه شي. نوموړي له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې خپلې بشري مرستې د طالبانو حکومت له کمیټو سره په همغږۍ ترسره کړي. له کجکي دستګاه څخه هلمند او کندهار ته د 110 کیلو ویلټه برېښنا لیږدولو چارې پیل شوې. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د 90 میلیونه افغانیو په ارزښت د کجکي کندهار د 110 کیلو ویلټه دویم سرکټ لین د غځولو چارې پیل شوې. د مسؤلینو په وینا دغه سرکټ شاوخوا 80 کیلومتره اوږدوالی لري او چارې به 2 میاشتو کې بشپړې شي. د برېښنا شرکت د لوړ ولتاژ مسؤل عبدالاحد بارکزي ویلي دغه سرکټ 90 میګا واټه برېښنا د تولید وړتیا لري او له مخکني سرکټ سره یو ځای به وکولی شي چې له کجکي تولیدي دستګاه څخه هلمند او کندهار ته 180 میګا واټه برېښنا ولېږدوي. یونیسیف ویلي ختیځ کې د زلزلې له امله نږدې 280,000 افغان ماشومان اغېزمن شوي دي. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال بنسټ سیف دی چلډرن ویلي چې د افغانستان ختیځ کې پرله پسې زلزلې هغه ماشومان ویرولي چې د کورنۍ غړي یې مړه او بې کوره شوي دي. یاد بنسټ د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې ویلي زلزله کې د شاوخوا 280 ماشومان د میندې او پلرونه مړه شوي او ټول ټال تر 280,000 ډېر ماشومان یې اغېزمن کړي دي. دغه بنسټ زیاته کړي چې په وروستۍ زلزله کې تر 15,000 ډېر کورونه ویجاړ شوي چې ماشومان او د هغوی کورنۍ په خیمو او یا تر شنه اسمان لاندې ژوند کولو ته اړ ایستلي دي. د رسمي ارقامو پر بنسټ تر دې مهاله کونړ کې د زلزلې د مړو شمیر 2255 او د ټپیانو هم 3640 تنو ته لوړ شوی دی. بنګلادیش هم له افغان زلزله ځپلو سره بشري مرسته وکړه. د بنګلادیشي رسنیو راپور له مخې د دغه هیواد هوایي ځواکونو د یوې الوتکې په وسیله څه باندې 11 ټنه بشري مرستې افغانستان ته لیږلي دي. پر یې محموله کې کمپلې د جمعي جامې، د څښاک اوبه، خوراکي توکي لکه بسکټ، شیدې، پوډر او اړین درمل شامل دي چې د 14 کسیز پلاوي لخوا نن جمعه کابل ته انتقال شول. تر دې مهاله پاکستان، هند، متحده عربي امارات، قطر، روسیې، ترکمنستان، جاپان او یو شمېر نورو هیوادونو افغانستان ته خپلې مرستې استولي او ځینې نورې د استولو پر پلان لګیا دي. یو شمېر مذهبي سازمانونو له امریکا څخه د افغان عیسویانو د احتمالي اخراج په اړه اندېښمن دي. په امریکا کې میشت د عیسویانو ملاتړ نړیوال سازمان له متحده ایالاتو څخه د افغان عیسوي کډوالو د احتمالي ایستلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان ویلي افغان عیسوي کډوالو ته رسمي خبرداری ورکړل شوې چې ښایي افغانستان ته واستول شي. د عیسویانو نړیوال سازمان ویلي د دغه سازمان موندنې ښیي چې امریکایي چارواکو که څه هم د افغان عیسوي کډوالو سره خواخوږي لري خو د هغوی لپاره د ډاډګیرنې یا ځانګړې مرستې چمتو کولو ته لیواله نه دي. د میشن نیټورک ویبپاڼې راپور له مخې چې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته شاوخوا 300 افغان مسیحیان له افغانستان څخه امریکا ته انتقال شوي دي. ایران خپلو اتباعو ته د احتمالي زلزلې په تړاو د چمتووالي سپارښتنه کړې ده. د ایران د ناورین مخنیوي او مدیریت ادارې له خپلو خلکو غوښتي چې پلازمینه تهران او نورو سیمو کې تل د احتمالي زلزلې لپاره چمتو اوسي. د یادې ادارې مشر علي نصیري ویلي چې د تهران ټولې کورنۍ باید په کور، موټر او یا کارځای کې د خوړو ځانګړې کڅوړه چمتو ولري.
نصیري همداراز خبرداری ورکړې چې هغه کورونه چې له 1995 کال څخه مخکې جوړ شوي د زلزلې پر وړاندې مقاومت نه لري او په هغې کې د له اوسېدو ډډه وشي. د زلزلې پیژندنې یو شمېر ادارو خبر ورکړی چې تر 9 سپټمبر پورې به د هندوکش سیمو یعنې افغانستان، پاکستان، هند او نیپال کې د زلزلو ټکانونه وي. البته تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، بوتان او بنګلادیش کې شدت کم شوی، خو سپارښتنه یې کړې چې د افغانستان او پاکستان خلک د هوښیار او متوجه اوسي. ډونالډ ټرمپ د امریکا دفاع وزارت نوم د جګړې وزارت ته اړوي. ټاکل شوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د یوه فرمان په لاسلیک کولو سره د دغه هیواد د دفاع وزارت نوم د جګړې وزارت ته واړوي. دا اقدام د یاد نظامي بنسټ تاریخي نوم بیرته راګرځول ګڼل کیږي. د سپینې ماڼۍ د چارواکو په خبره دا پریکړه په پینټاګون کې د ټرمپ د ادارې د جګړیزې روحیې د کمپاین یوه برخه وي. دا نوم وروستی ځل په 1940 کال کې کارول شوی و. ټرمپ د دفاع وزارت د نوم په اړه د خپلې پریکړې په اړه ویلي چې د دې وزارت اوسنی نوم په کافي اندازه تهاجمي یعنې تیری کوونکی نه دی. مارکو روبیو ویلي د فلسطین په رسمیت پیژندنه به ستونزې لا زیاتې کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې امریکا نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړې چې د فلسطین په رسمیت پیژندنه به د لا ډېرو ستونزو لامل شي. روبیو په ایکوادور کې د دغه هیواد د ولسمشر دانیل نوبوا او د هغه د بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدنې وروسته په خبري غونډه کې وویل موږ ټولو هیوادونو ته روښانه کړي چې که تاسو د دې پیژندنې خبره کوئ دا هیڅ رښتینی ګام نه دی، یوازې سمبولیک اقدام دی او که دا کار وکړئ ستونزې به رامنځته شي. هغه زیاته کړه که دا رسمیت پیژندنه وشي حتمي به د ضوابط غبرګون ولري، د اوربان بهیر به لا ستونزمن کړي او ښایي د هغو بریدونو یا هڅو لامل شي چې مخکې تاسو لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې استرالیا، بریتانیا، فرانسې، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو اعلان کړی چې راتلونکي سپټمبر میاشت کې به د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. د سوریې ولسمشر د هیواد د بیا رغونې لپاره د پراختیا صندوق پرانیسته. د سوریې د رسمي خبري اژانس یعنې سانه د راپور له مخې ولسمشر احمد الشرع د سوریې د پراختیا صندوق پرانیستی او ویلي دي چې دا به د هیواد د بیا رغونې لپاره یو کلیدي وسیله وي. نوموړي د یاد صندوق د پرانیست غونډې پر مهال ویلي چې د سوریې د پراختیا صندوق له لارې پر ټولو شتمنو غږ کوي چې خپلې سخاوتمندانه مرستې د هغه څه د بیا رغونې لپاره ولګوي چې نسکور شوي رژیم ویجاړ کړي دي او هغه ځمکه چې هغوی سوځولې بیرته په یو زرغون او هوسا هیواد بدله کړي. نوموړي همداراز ویلي چې غواړي ټول کډوال بیا راستانه او د خپل هیواد بیا رغونه کې ونډه واخلي. پوتین خبرداری ورکړی چې اوکراین کې به د ناټو ځواکونه هدف وګرځوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې به د ناټو ځواکونه هدف وګرځوي. نوموړي زیاته کړې چې په ناټو کې د اوکراین غړیتوب ناممکن دی او روسیه د جګړې پای ته رسولو وروسته د امنیتي ضمانت غوښتونکې ده. تر دې وړاندې پوتین ویلي و که اوکراین په خبرو سره جګړه نه ختموي مسکاو به یې په زور او جګړه ختمه کړي. هغه د چین پلازمینه بیجینګ کې خبریالانو ته ویلي چې که عقل برلاسی وي نو په خبرو سره د اوکراین د جګړې ختمولو چانس شته او دی هم همدا یو انتخاب غوره بولي. نوموړي زیاته کړه که داسې ونه شي نو تیار دی چې په زور سره دا جګړه ختمه کړي. ملګري ملتونه وایي شمالي کوریا کې پر معلولینو طبي تجربې کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د معلولینو د حقونو اړوند کمیټې په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې شمالي کوریا کې دغه طبي ازمایښتونه یا تجربې په ظاهره کې د توقیف په مرکزونو او د ماشومانو د درملنې او پالنې په ادارو کې صورت نیسي. راپور کې راغلي چې معلولین په جبري ډول د عقیم یا شنډولو سربیره معلول ماشومان وژل کیږي هم. دغه کمیټې په ځانګړې توګه اندېښنه ښودلې ده چې شمالي کوریا معلولې ښځې په جبري ډول شنډوي او کوم چې امیدواره دي هغوی مجبوروي چې خپل حمل ضایع کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د معلولینو د حقونو کمیټې غړي مارا ګابریلي د شمالي کوریا له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د روغتیا په څانګه کې دا ډول ټولې طبي ازموینې د قانون له مخې د سزا وړ جرمونه وبلل شي. د شاه ټلویزیون قدرمن اوریدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.